او زه د یو نیم ته حیران شم خو د دې عقل ته چې دا پکې لا کم قسمه سړی دی او لا په ده به هم ډزې شوي چې هلک شوی دی یعنې لاړ چې وي که لور شوې ده بیا کمرې ته ورغی په ښځه پسې وي که بل پیر له دې لور راوړه د دې څه سوچ دی زه خو نه یم پوه که تاسو ما پوه کړئ چې دا ښځې ته ګوته څنډوي که بل پیر له دې لور راوړم دا د هغې په لاس کې ده او هغه ښځې چې ګیله کړې وه پوخا او په شعر کې بیا دا خبره بیان کړې وه وی مالی ابي حمزة لا یأتینا وی ابو حمزه له سي چلی نه راځي هغه لور شوې وه بیا هغه دې کور ته نه ورته خوا کې اوسېده جاهلیت پخوا عربو کې ډېر اوس دوی کې تقریبا نش په اندازه د منګ کې دی ابو حمزه صاحب چې دی وروره د ښځې نه ګیله کړې ده خفه دی ولې لورې راوړې ده هغې شعر کې دا خبره وکړه مالي ابي حمزة لا یأتینا ابو حمزه له سي چلی نه راځي غضبان الا نلد البنین خفه دی وی موږ زامن نه راوړو خفه شوی دی وی چې ته زوی نه راوړې څه ناشنا خبره یې کړې ده نو زما ورته ورسوئ زما دا خبره چې موږ خو مثال د فصل لرو چې څه کرې هغه به ریبي ته ځان نه راکوي ته هلک ښځه مثال د څه لري فصل چې ته کمې دانې ور واچې خو هغه به راوځي نو او کرونده څوک کوي دې فصل کې ښځه سړی کوي نو ابو حمزه له پکار دی چې د ځان نه ګیله وکړي او دې لا تللی دی زیاتي بهر پروت دی ډډۍ لګولې دی دې چې دی دغه راوړی دی لورې راوړي داسې د کمقلانو خبرې کم جاهلیت کې موږ پراته دا خو د الله کار دی دا ایتونه یاد کړي دا د الله کار دی